یو هلکو نومې ګل خانو. هغه غلو خو ډیر چالاک. هر وخت به خلک غولول او د هغوی پیسې به غلا کولې. هغه به خپل نوم هم بدل کوه تر څو څوک یې ونه پیژني. یوه ورځ هغه یو سړی ولید. نوم یې انیل و. انیل ډیر ساده، مهربان او بې غرضه انسان و. ګل خان سوچ وکړه، دا سړی ډیر ساده دی، زه کولی شم آسانه یې وغولوم. ګل خان ځان ورته نږدې کړو او ورته یې ویل، زه کار ته اړتیا لرم، که اجازه راکړئ زه به ستا خدمت وکړم. انیل په آسانه زړه پرې وکړ او هغه یې په کور کې وساته. ګل خان به د انیل لپاره خواړه تیارول، خو کله کله به یې لږې پیسې هم غلا کولې. انیل پوهېده چې دا هلک بې تجربه دی، نو هغه ته یې لیکل او لوستل ور زده کول پیل کړل. همدا ځای و چې د ګل خان په زړه کې لږ بدلون شروع شو. یوه شپه ګل خان ته ښه موقع په لاس ورغله. د انیل ټولې پیسې یې ولیدې. هغه فکر وکړ، دا زما چانس دی. هغه پیسې واخیستې او له کوره وتښتې. کله چې هغه د شپې په تیاره کې روان و، باران شروع شو. ګل خان یوازې و او د زړه نه یو غږ پورته شو. انیل پر تا باور وکړ، تا ولې خیانت وکړ؟ هغه ناآرامه شو، خوب یې نه راتلو، زړه یې درن شو. هغه پوه شو چې دا پیسې نه، بلکې د انسان باور غلا کول تر ټولو لوی جرم دی. په آخر کې ګل خان پریکړه وکړه، زه بیرته ځم. هغه په پټه بیرته کور ته راغی او پیسې هماغه ځای کې کېښودی. سهار انیل هیڅ ونه وی، خو داسې معلومېده چې هر څه پوه شوی دی. هغه ګل خان ته پیسې ورکړې او ورته یې ویل، زه به تا ته تنخوا هم درکړم او نور به هم زده کړې درکړم. دا کیسه موږ ته دا ښیي چې انسان هر وخت بد نه وي، بدلون ممکن دی. باور تر ټولو قیمتي شی دی. یو ښه انسان هم بل انسان بدلولی شي.